د حجاز کاروان 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 د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د غنو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هېروئ. د حجاز کاروان 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 د حماسو تمځای د هنر او ادبیاتو اداره وړاندې کوي. د لوی او بخونکي خدای پر سپېڅلې نامه د شریعت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو د حماسو تمځای خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو اورېدونکو په تېر خپرونه کې مو د حجاز کاروان ناول په 21مه برخه کې دا واورېدل چې زربخت د خپلې خور مابانو سره د حسان په اړه خبرې وکړې او د مسلمانانو سره د یو ځای کېدو له امله یې هغه ښه ونه باله. همداشان مو په بله صحنه کې دا واورېدل چې زربخت خپل عرب بزګران راټول کړل او له هغوی څخه یې ژمنه واخیسته تر څو د مسلمانانو په مقابل کې ورسره ودرېږي. نو قدرمنو اورېدونکو دا وې د تېرې برخې هغه صحنې چې په ګډه مو سره واورېدلې. دا چې په نننۍ برخه کې له کومو پیښو او واقعاتو سره مخ کېږو درځئ په ګډه یې سره اورو. 22مه برخه. مثنی بن حارثه څو میله د ایران مات خوړلی پوځ تعقیب کړ. بیا یې د فرات د سیند پر غاړه د یوه ایراني رئیس 2 کلاګانې فتح کړې. بالاخره مزار ته ورسید او د ایراني پوځ په وړاندې پړاو ونیو. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو له نور پوځ سره په حزیر کې اوسېده او قارن پر دې باوري و چې تر څو د مسلمانانو ټول پوځ مزار ته نه وي رسېدلی مثنی به په لږ پوځ پر دوی حمله ونه کړي. د ایراني لښکر د ځینو سالارانو دا رایه و چې موږ بې له ځانډه باید د مثنی سره ونښلو، خو قارن هغوی ته وویل چې که موږ څو ورځې نور هم جګړه ټال کړو د عراق ډېر قبایل به مو تر بیرغ لاندې جګړې ته راټول شي. بیا به له څه مقاومت پرته دښمن د جنوب د غرونو په لور شاته ټیل وهو چې څومره وخت تېرېږي زموږ ځواک زیاتېږي، خو دښمن هیڅ ګټه نشي ترې اخیستی. هغه ځایونه چې مسلمانان ملاتړ ترې ترلاسه کوي له دې ځایه ډېر لرې دی. د تېرې جګړې پایلو د ایراني ځمکوالو سترګې ورخلاصې کړي دي. هغوی د عربو بزګرانو د ملاتړ ترلاسه کولو په خاطر هغوی ته ډول ډول تمې ورکولې. د تېرو وختونو د ترخو نتیجو په اساس عربو ته د دوی پر وعدو اعتماد ګران و، خو د خپل راتلونکي له ویرې دوی د ایرانیانو په خوشحالولو مجبور وه. دوی پر دې هم پوهېدل چې له مسلمانانو سره له ټکر څخه وروسته به ایرانیان له هغه عربو سره هم حساب و کتاب کوي چې په جګړه کې د مسلمانانو ملاتړ کړی و. خو اوس جګړه داسې پړاو ته نه ورسېدلې چې دوی د مسلمانانو له فتح سره د خپل راتلونکي هیلې غوټه کړې وای. ځکه خو د سرحد د هغو قبیلو نه پرته چې مسلمانان یې له نږدې لیدلي وه، پاتې عرب په نه زړه او ناخوښۍ له ایرانیانو سره ملګري کېدل. یوازې عیسوي عربان داسې و چې له څه ویرې او تمې پرته د مسلمانانو پر خلاف درېدای شوی. د اسلام په دښمنۍ کې د هغوی راهبان او پاپان د مجوسي کوډګرانو څخه کم نه وه.
په دغسې حالاتو کې چې هره ورځ د ایران د پوځ شمیر څومره زیاتېده د هغې په رڼا کې د قارن دغه خوشباوري بې ځایه نه وه چې که څو اونۍ نور هم هغه جګړه وځنډوي نو د ده پوځ شمیر به زیات شي او مسلمانان به د جګړې پر ځای تیښته غوره وبولي. یو ماښام قارن له خپلو څو افسرانو سره چې 2 تنه د شاهي کورنۍ شهزادګان هم ورسره وه له خپل پړاو څخه بهر د یوې پراخې ویالې پر غاړه قدم واهه چې ناڅاپه یې د ویالې پر بله غاړه د اسونو د پښو ترپار واورېد. ظاهرا له هغه لوري د دښمن د یرغل ویره نه وه. بیا هم هغه سرتیري چې د کښتیو د پله د ساتنې ذمهوار وه خپلې نیزې تورې او لیندۍ یې سنبال کړې. نږدې 250 تنه سپاره د ګردونو له منځه راووتل او پله ته نږدې ودرېدل. بیا یو ښکلی ځوان لږ ور وړاندې شو. د پله ساتونکو ته یې څه وویل. هغوی د دوی له لارې څخه لرې شول. سپاره د لاس په اشاره خپلو ملګرو ته همالته د درېدو اشاره وکړه او په خپله له پله څخه تر پورې وتلو وروسته نیغ قارن ته ورغی چې ورنږدې شو. له آس څخه پلی شو او په ادب یې له سلام وروسته وویل ښاغلیه زما نوم زربخت او د قباد زوی یم. قارن وموسکل وی ویل زه دې پیژنم. خوښ شوم چې زخم دې روغ شو. څومره کسان دې راوستي دي؟ زربخت وویل زما سره 250 سپاره راغلي دي. نږدې 200 نور پلی را روان دي. هغوی به تر سبا پورې راورسېږي. زما ملګري کمپ ته د تلو لپاره ستا اجازې ته اړتیا لري. قارن یو افسر ته وویل ته دوی کمپ ته ورسوه. افسر ولاړ او قارن زربخت ته وویل ستا پلار ناروغ و اوس یې وضع څنګه ده؟ ښاغلیه د هغه وضع ښه نه به خو زما باور ده چې ستا د بري خبر واوري نو روغ بشي. یو ایرانی شهزاده چې اوشجان نومېده وویل تا ډېر کسان در سره راوستلي دي. آیا دا ټول عرب دي؟ هوکې صاحب داسې ښکاري چې له عربي بزګرانو سره ستاسې چلند ډېر ښه دی. زربخت ځواب ورکړ ښاغلیه دا یوازې زموږ بزګران نه دي. په دوی کې تر نیمایي زیات هغه کسان دي چې زموږ د ګاونډیو ځمکوالو ځمکې کري. ما د خپلو بزګرانو له نیولو وروسته د شاوخوا سیمې دوره وکړه. که مې څه موده نوره هم هلته کار کړی وای په سلګونه نور کسان به هم زما ملاتړ ته چمتو شوي وه. د ګاونډیو ځمکوالو دا خیال و چې د دوی بزګران به په خپله خوښه جګړې ته چمتو نه شي خو د هغوی دا خبره غلطه ثابته شوه. قارن وویل که داسې خبره وه نو په بیرته راتلو کې دې بیړه ولې وکړه؟ ښاغلیه ما له جګړې نه غیر حاضري نه خوښوله. جګړه به مسلمانان نه موږ پیلوو. زه تا ته امر کوم چې همدغه اوس بیرته ستون شه او د زیاتو کسانو د راټولولو هڅه وکړه. کله چې جګړه پیل شي تا به راوغواړو خو زما له اجازې پرته به ته نه راځې. اوس وخت مه ضایع کوه خو ودرېږه ستا ستومانه شوی دی. قارن دا وویل او بیا یې خپل یو ملګري ته وویل ته له ده سره ولاړ شه او په لاره کې تازه نفس آس ورکړه. زربخت وویل جنابه ما ته یوازې د دې اجازه راکړې چې له تلو څخه د مخه خپل ملګري ډاډه کړم که نه دوی به د بې همتۍ پیغور راکړي. قارن وویل زه ستا د ملګرو د قانع کولو ذمهواري اخلم. نور وخت مه ضایع کوه. زربخت د یو افسر سره د کمپ په لور روان شو. لږ ځن وروسته هغه بیا پر پله تیر شو او د خپل کلي په لور یې مخه کړه. حالات سره مخ شو. سهار وختي چې له خوبه راویښ شو دا خبره ورغی چې د مثنی بن حارثه پوځ حملې ته تیاری نیسي. دی له خیمې راووت او هلته راټولو شوو افسرانو ته یې وویل آیا امکان لري چې دا مثنی بن حارثه 50,000 تنو د ځان وژنې پرېکړه کړې ده؟ یو افسر ځواب ورکړ ښاغلیه هغوی د شپې خپل پړاو وړاندې راوړی دی. اوس د هغوی او زموږ ترمنځ یوازې د 1 میل واټن پاتې دی. د دوی د لیکو تړل چې ګورو داسې ښکاري چې دوی د وړاندې راتلو او یا په شا تګ لپاره د قوماندې انتظار باسي. قارن خپل پوځ ته د تیاري امر وکړ خو دا خبره یې زړه ته نه لوېده چې د مثنی 50,000 تنه سرتیري به ناڅاپي میدان ته راووځي. یو ساعت وروسته چې کله دی پر آس سپور او د خپلو لیکو په معاینه بوخت وه یوه ګړندی سپور میدان ته ورغی او هغه ته نږدې په لوړ غږ وویل ښاغلیه حضیر ته نږدې د دښمن قرارګاه خالي شوې ده. قارن په اندېښنه وپوښتل څه وخت؟ جنابه پرون سهار موږ ته دا خبر راورسېد چې د عربو د سپرو څو ډلګۍ د حضیر نه څو میله لرې شمال لویدیځ لوري ته په مختلفو ځایونو کې لیدل شوي دي. موږ ته د خالد بن ولید د پوځ د تګ راتګ او حرکت په باب مسؤلیت راسپارلی وه ځکه مو څو تنه سپاره حضیر ته واستول. د مسلمانانو د قرارګاه یعنې کمپ 4 لورو ته د خرماو باغونه وه او د ورځې لخوا هغو باغونو ته زموږ د کسانو د ورتګ امکان نه وه. کله چې موږ د دښمن په واک کې لومړي کلي ته ورسېدو ناڅاپه د غشو له باران سره مخ شو
موږ په یوه باغ کې د پناه اخیستو هڅه وکړه، خو دا راته معلومه نه وه چې هلته د دښمن د سپرو یوه ډله زموږ انتظار کوي. قارن خپل لاسونه سره ومروړل، چغې یې کړې: احمقه، ته به تر څو اوتې بوتې وایې؟ یوازې دا راته ووایه چې د خالد بن ولید پوځ چیرته دی؟ سپاره پر خپلو وچو شونډو ژبه راتېره کړه او په ډېر عاجزۍ ځواب ورکړ: ما ته نه دی معلوم صاحب. زموږ سالارو د دښمن د پړاو د وضع معلومولو لپاره 10 تنه سپاره واستول. 4 تنه یې د هغو کلیو خواته واستول چې هلته سهار وختي د عربي سپرو ډلې لیدل شوې وي. زه له هغو سپرو سره وم چې د غشو په باران کې مو په یوه باغ کې د پناه اخیستو هڅه وکړه. په هغو کې زما سره 6 تنه بیرته راغلل، خو 2 تنه پکې داسې وو چې ټپي نه وه. د هغو په تعقیب پسې راوتلي مسلمانان زموږ تر چوکۍ پورې پسې راغلل او بیرته وګرځېدل. قرن په درنه غږ وغورېد، ویې ویل: زه د دښمن د پړاو پوښتنه کوم، څه وخت خالي شو؟ سپاره ځواب ورکړ: صاحب، کله چې زموږ پر سپرو د غش باران شو، له هغې وروسته د دښمن سپاره له باغه راووتل او حمله یې وکړه. نو زما باور شو چې دښمن په خپله قرارګاه کې دی او د سپرو هغه ډلې چې 2 میله لرې لیدل شوې وې د خالد رضی الله تعالی عنه له پوځ سره یې هېڅ اړیکې نه وې. خو چې 2 میله وړاندې کوم پوځ ولیدل شو، تاسې هغه مهال ولې احوال نه راکوه؟ صاحب، هغه پوځ موږ نه دی لیدلی. یوه ځایي عیسایي زموږ سالار ته خبر ورکړ. هغو 4 تنه سپاره چې د دې خبر د معلومولو لپاره واستول شول، په هغوی کې یوازې یو ماښام بیرته راوګرځېد. پاتې نورې مسلمانان نیولي وه او هغه چې راغلی و ټپي وه، له آس نه رالوېدلی وه. دښمن به هغه هم نیولی وه، خو هغه په یوه نیر کې غوټه وهلې وه او په بلې غاړه یې د وښو په منځ کې ځان غلی کړی و. کله چې پلی هغه بیرته راورسېد، نو داسې وضع وه چې 2 ګامه وړاندې بېسده شو او راوغورځېد. 1 ساعت وروسته چې راپخوت شو، موږ خبر شو چې ملګري یې نیول شوي دي. قارن چغې کړې: ستاسې سالار بیا هم زموږ د خبرولو اړتیا نه لیده؟ صاحب، ستا د خبرولو نه د مخه هغه د دښمن د پړاو د وضع معلومولو ضروري وبلل، ځکه یې ما ته امر وکړ او زه د شپې د یو عرب بزګر په جامه کې له سره تیر شوم. هلته مې ځان ورساوه چې هیڅوک هم نه وه. بیا سالار راته امر وکړ چې ستا په خدمت کې حاضر شم. ته یوازې دلته راغلی؟ صاحب، له ما سره 8 تنه سپاره را روان شول. په لاره کې موږ په چوکۍ کې د اسونو د بدلولو لپاره ودرېدو، خو هغه دښمن نیولې وه. ما د تیښتې موقع ومونده، خو ملګري مې له اسونو پله شوي وه. قارن جدي ترې وپوښتل: په لاره کې کومه بله پیښه ونه شوه؟ نه صاحب، نورې چوکۍ خوندي وې او ما 4 اسونه تر دې ځایه بدل کړي دي او ځان مې را رسولی دی. له دې وروسته دې په لاره کې د دښمن د خوځښت او فعالیت خبره نه و اورېدلی؟ نه صاحب، زما په خیال دښمن د پړاو له خوشي کولو سره 2 کسان پرېښې وه. د هغو 2 کسانو له یوه پلوه دا هڅه وه چې موږ د دوی پړاو ته نږدې ورنشو او بلې خوا ته زموږ کوم سړی مزار ته ونه رسېږي او تاسو ته خبر درنه کړي. زما په ګمان د شپې مهال چې د دښمن کسانو چوکۍ نیولې وه او زما د ملګرو نه یې اسونه واخیستل، هماغه کسانو چې د ورځې د مزار په لاره زموږ پر 4 تنو حمله کړې وه. زما په ګمان د دښمن نور پوځ تاسو څخه وېرېدلی دی او بیرته تللی دی. قارن جنوب لوري ته اشاره وکړه او ویې ویل: کاشکې زه پوه وای چې دغه د ګوتو په شمار کسان څه غواړي. یو ایراني شهزاده قباز چې خیت څنګ ته د ډلو قومانده یې ورسپارلی وه، آس وځغلاوه او قارن ته نږدې ورغی. په لوړ غږ یې وویل: زموږ د دښمن سپاره وخوځېدل، که اجازه وي چې د وړاندې تګ مخه یې ونیسو. قارن څو شېبې جنوب لوري ته له کتلو وروسته وویل: زما په ګمان د دښمن ټول پوځ خوځېدلی دی. ته بیرته ولاړ شه. موږ به هغه وخت حمله کوو چې ترمنځ مو 300 ګامه واټن پاتې شي. په دې جګړه کې به موږ دوی ته د ځان ژغورلو موقع نه ورکوو. موږ به یې پر دې مجبور کړو چې ټول ځواک د لښکر تل ته راولي. بیا به زموږ د ښي او کیڼ لوري د ډلګیو دا ذمهواري وي چې د 2 لوریو حمله وکړي او د دوی شاته ځانونه ورسوي. قباز د خپل آس مخه راوګرځوله او پونده یې کړه. د مسلح پوځ نږدې په 1.5 میل اوږده لیکه په معمولي تګ وړاندې راتلو. ناڅاپه د لښکرو تل یعنې زړه ډلګۍ ودرېدې او ښي او کیڼ اړخ سپاره په 1 دایره کې 2 خواو ته خپاره شول. دا سترګو په رپ کې محاذ تر 1 میل پورې وغځېد. قرن یوازې له دې څخه د خطر احساس کاوه چې که مسلمانان په یوه تنګ محاذ حمله وکړه،
نو د دوی مخې ته چې کومې ډلې راځي ډیر زیان به وګالي. خو چې د هغوی لیکې پراخي او د لښکر تل یې کمزوری ولید، له څه ځنډه پرته یې په پوره زور پر زړه د حملې امر وکړ. نقیبانو د ده غږ د سترګو په رپ کې له یوه سره تر بله ورساوه. فضا د 50,000 انسانانو له نارو نه ډکه شوه او په میدان کې چې څومره سترګو څار کولی شو ګردونه اوچت شول. بیا چې کله دواړه لوري یو بل د غشو دام ته برابر شول، قارن ولیدل چې د دښمن د پوځ د زړه ډلګۍ پر شا کېږي. اوس ایرانیانو ته د څه پام کولو اړتیا نه وه. دوی خپل بری حتمي باله او په ډېر جوش او جذبه یې حمله وکړه. مسلمانان را وګرځېدل او یوه حمله یې وکړه او د لږ ځنډ لپاره یې د دښمن پرمختګ ودراوه. خو لږ وروسته ایرانیانو بیا هغوی شاته ټیل وهل. بیا هم هغوی د احساسات او جوش پر ځای له احتیاط څخه کار واخیست. د لښکر له سالار څخه تر وروستي سرتیري د مرګ د خطر قبلولو پر ځای هر یوه د بري په انعامونو کې د برخې هیله من وه، ځکه دوی د پریکند حملې لپاره د شاته تلونکي لښکر د عامې ماتې انتظار کاوه. او بیا چې د دوی په نظر د مسلمانانو د ماتې ظاهري سببونه ټول برابر شوي وه، د یوه مست سیند د څپو په څیر وړاندې ولاړل. مسلمانانو ناڅاپه مخ را وګرځاوه او ځوابي حمله یې وکړه او د سترګو په رپ کې د ایرانیانو لومړی لیکې ګډې وډې کړې. خو لږ ځنډ وروسته چې دوی بیرته په شا تلل، نو قارن ولیدل چې په مخ کې یو درس پیدا شو او د مسلمانانو پوځ د شاته تلو پر ځای ښي او کیڼ لوري ته ورټولېږي. چې بیا یې وړاندې ګردونه او دوړې ولیدلې چې له هغو څخه هغه لښکر ښکاره شو چې ایرانیانو تر اوسه پورې نه و لیدلی. د سترګو په رپ کې دوی د خالد بن ولید د سرتیرو د نیزو تر ګزارونو لاندې وه. قارن د ګرد او دوړو په منځ کې د تورو شرنګا او د ټپیانو کریکې اورېدې. هغه د پرېکړې حوصله له لاسه ورکړه. بیا یې په وارخطایۍ چیغې کړې: د ایران میړنیو، ستاسو شمېر د دښمن څخه 3 چنده زیات دی. همت وکړئ، وړاندې شئ. خو د هغه چیغې د ټپیانو په کریکو کې ورکې شوې. مسلمانانو د دوی لیکې څیرې کړې او د مړیو انبارونه یې غورځول. وړاندې تلل. د قارن ساتونکي ډلې حمله وکړه او هڅه یې وکړه چې مسلمانان د خپل سالار څخه لرې وساتي، خو بریالي نه شو. مسلمانانو یوې ډلې په خپلو نیزو تورو لاره صفا کوله او وړاندې راتلل. یو ځوان یو په بل پسې د 2 سرتیرو له غورځولو وروسته پر قارن حمله وکړه او په لومړي ګزاره د هغه نیزه د ایراني سردار تر ټټر بوټ ته وخته. قارن له آس څخه ولوېد او د هغه پر ساتونکو حمله کوونکو د مړی تر پښو لاندې کړ او وړاندې ولاړل. نور د ایراني لښکر په زړه کې یو لوی چاک پیدا شوی و. خو کوم نیم میل له شا تګ وروسته د دوی د شا پوځ راورسېد او دوی بیا را سنبال شول او جګړه یې پیل کړه. په دې وخت کې د مثنی بن حارثه هغه ډلې چې 2 ګروپه شوې او ښي او کیڼ لوري ته وړاندې تللې وې، د دښمن د ښي او کیڼ لوري له پوځ سره ونښتې. لږ ځنډ وروسته د ایراني پوځ حالات دلته هم داسې و چې کله به فشار ور باندې راغی شاته به تلل، کله به را سنبال شول او جګړه به یې کوله او د مسلمانانو وړاندې تګ به یې دراوه. بیا ناڅاپه د ختیځ لوري څخه د قعقاع بن عمر تمیمي په مشرۍ 1000 تن سپاره د تالندې او توپان په څیر پرې نازل شول او هغوی د ایراني پوځ د ښي لاس پوځ تر پښو لاندې کړ. د دې سره د خالد بن ولید څو ډلګۍ ښي لاس ته د معنی بن حارثه سره یو ځای شوې. اوس ایرانیان د 3 لورو څخه تر سخت فشار لاندې وه. د قارن له وژل کېدو وروسته دوی خپل ټول امیدونه په قباز او انوشجان پورې تړلي وو. خو 1 ساعت وروسته مسلمانانو د قارن په څیر هغه شهزادګان هم ووژل. ایراني پوځ چې 1 ساعت د مخه د څه زیان نه پرته د فتح خوبونه لیدل او ډیر په احتیاط جنګېدل، اوس یې د یوې عبرتناکې ماتې څخه د ژغورنې په خاطر ډیر جوش او جذبه ښکاروله. خو د مسلمانانو پرله پسې حملو دوی دې ته پرې نه ښودل چې را سنبال شي او په ډېره وارخطایۍ د نیر په لوري ورټولېدل. قدرمنو اوریدونکو، دا و د حجاز کاروان ناول 22مه برخه چې ما زړګي زهرمل د خپل همکار روضة الله مومند په همکارۍ ستاسې په درانه چوپړ کې وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې چې ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی الله جل جلاله سپارو. هر چیرې چې یاست روغ او جوړ اوسئ، په دعاو کې مې یاد ساتئ. ښه شپه. د حجاز کاروان
د رڼا هغه کاروان چې د شاهانو د فرعوني شان او شوکت تر بار لاندې ځپل شوي انسانیت ته د ژوند د آزادۍ پیغام راوړ. پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو. د کسرا د امپراتورۍ د درباري توطیو او د ګڼو پیښو په زړه پورې تصویر. په دغه تاریخي داستان کې د اسلام هغه حقیقي انځور وړاندې شوی چې څنګه خپور شو او څنګه ولسونه جوپې جوپې راغلل او د دغه مبارک دین تر سیوري لاندې ژوند غوره وباله. یاد داستان هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د حجاز کاروان پسایل در تراز گرانا وطن نړیوال، کمال لري کمال، کمال لري کمال. پر سپین بیرغ دلک د کلمه او استقلال، کوم د استقبال، کوم د استقبال. نور بدی وطن لخکلا ډکل منا کړم، نور بدی وطن یو په بل رغونه کړم، نور بدی وطن و تعلیم ته پاملرنه کړم، نور بدی وطن لنا خالونه ساتنه کړم. بهار بدکړم نور لتا خزال بکړم زوال، کوم د استقبال، کوم د استقبال. پسایل در تراز ګرانه وطن نړیوال، کمال لري کمال، کمال لري کمال. پر سپین بیرغ دلک د کلمه او استقلال، کوم د استقبال، کوم د استقبال. مستا د عزت دستار په سر باندې اوچت کړلو، ما د په خوښیو کې آباد مظلوم ملت کړلو. خلاص مستا حرم بیا د پردیو له وحشت کړلو، جوړ مستا په غېږه کې نظام د شریعت کړلو. درې خی پر تند د ګرا شهید د وینو خال، کوم د استقبال، کوم د استقبال. پسایل در تراز ګرانه وطن نړیوال، کمال لري کمال، کمال لري کمال. پر سپین بیرغ دلک د کلمه او استقلال، کوم د استقبال، کوم د استقبال. زدیم غم خوار زدیم بچیم کړي دلای، ستا پر سر وطن څولس زیم زوري دلای. په اور او په لمبو باندې څو زله سوځېدلی، قرآن شویم او ړنګ شومم په دار باندې ختلی. شکر دی کامیاب په امتحان کړم زل جلال، کوم د استقبال، کوم د استقبال. پسایل در تراز ګرانه وطن نړیوال، کمال لري کمال، کمال لري کمال.
پر سپین بیرغ دلک د کلمه و استقلال کوم د استقبال کوم د استقبال غیږه د هر تنګ طالب په وینو سره دا نن چې آزاد شوی د هغه ثمره ده تل تا ته مو درکړي خپله وینه او خوله ده هم ستا و جوړېدو ته مو بیا کړې اراده ده هم تل یې ایوبیل هم ستایلی جهاد پال کوم د استقبال کوم د استقبال پسیل در تراز ګرانه وطنو نړیوال کمال لري کمال کمال لري کمال پر سپین بیرغ دلک د کلمه و استقلال کوم د استقبال کوم د استقبال پسیل در تراز ګرانه وطنو نړیوال کمال لري کمال کمال لري کمال پر سپین بیرغ دلک د کلمه و استقلال کوم د استقبال کوم